السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل ژوندي او خوشاله لره. محترمینو، که کم وختم حاجت تر تفیقیدی له یو مشکل سره دغه وظیفه کوي. دا یو داسې وظیفه ده چې د وخت بزرګانو هم ویلې، د وخت علماء کرامو هم. یو عالم لیکي چې کله هم ماته مشکل فیک سي، کله هم یو حاجت را تفیق سي او کله هم په یو پریشانی کې راسم، نو دغه درې الفاظ، دغه درې لفظو ذکر زه کوم. که یسار وکم مازیګر ته مو مشکل حل کیږي، حاجت مو پوره کیږي. که یا مازیګر وکم سهار ته مو مشکل حل کیږي، هغه حاجت مو الله تعالی را پر کوي. دوستانو، فیقین سره درته وایم که چیرې تاسو په اخلاص سره دغه وظیفه وکئ، که یا سهار وکئ مازیګر به د مشکل حل سي، که یا مازیګر وکئ ماخستار ته به د مشکل حل سي. دا معنا نه چې خالص سهار او مازیګر یې کولی سي، نه، چې څومره وخت تاسو دا وظیفه کوئ، مثلا له هغه نه بعد چې څونه ګانټې تیریږي، په دغونه وخت کې به الله تعالی جل جلاله ستاسو حاجت پوره کړي. یعنې دا معنا چې ورته ګوره سهار د وظیفه وکړه، دا بل سهار ته به ستا حاجت پوره سي. ماښام د وظیفه وکړه، دا بل ماښام ته به د حاجت پوره سي. ماخستن د وظیفه وکړه، دا به غرمه د وظیفه وکړه، دا بل غرمې ته به د الله تعالی حاجت در پوره کړي او له مشکل څخه به خلاص سي. نو دوستانو، د زندگی هر قسم ته مشکل سي، کله هم تاسو په هغه مشکل کې راګیر سي، یا پریشانی وي یا ټینشن وي. تر ټولو غټه بیماری، غټ مرض سي دا هغه ټینشن ده. ټینشن د انسان زندگی ور ختموي. ټینشن انسان له کوروالا څخه، له پلار و مور څخه، له ملګرو څخه، له دې ټولو څخه بیزاره کوي. د دنیا له هر قسم ته خوښۍ او خوشحالیو څخه انسان لرې کوي. ولې؟ ځکه چې ټینشن چې کله انسان ته پیدا سو، سوچونه او فکرونه د انسان زندگی تباه او برباد سو. د دغه د ختمېدلو علاج هم یوازینی دا وظیفه ده. او اکثره وخت چې ټینشن ګوري دوستانو پیدا کیږي، له دې حالت څخه پیدا کیږي چې انسان ته د خپل زړه هغه خوښي شی نه ملاویږي، نو دی بیا پسې سرګردانه وي. یا انسان ډیر غریب وي، مسکین وي، فقیر وي، پیسې نه وي، انسان ته ټینشن بیا زیات پیدا کیږي. یا انسان داسې وي چې د واده خاوند وي، الله تعالی جل جلاله د په قسمت کې نارینه اولاد نه یې لیکلی، هم دا له ټینشن سره مخ ول، ځکه چې دا زندگی خوند نه ورکوي. اکثره داسې ځوانان چې اولاد یې نه وي، نو له ځان سره دا وایي چې دنیا چیشته ګټم، پیسې چیشته ګټم، کاروبار چیشته ګټم، هېڅوک مې نسته، زامن مې نسته، تر چا د ما میراث به چاته پاتې. نو دا له د ټولو بیماریو سره بیا له انسان ته ټینشن پی کېږي. انسان په ټینشن کې بیا نور په تکلیف باندې اخته کېږي. خو تاسو پریشانه کېږئ مه. که هر حاجت پوره کول غواړئ، که هر د زړه ارمان پوره کول غواړئ، که له ټینشن له پریشانیو مشکلاتو څخه د خلاصون غواړئ، نو دغه وظیفه کوئ. ګورئ دوستانو، داسې مه کوئ چې وظیفه به کوئ او دا مو یقین وي چې قبلیږي به یا به نه قبلیږي، یا داسې وي چې وظیفه کوئ او دا مو یقین وي چې دا نه قبلیږي. ګورئ دا ناامیدي ده. هېڅ کله مه الله تعالی له در څخه ناامیده کېږئ. څوک چې د الله له در نه ناامیده سي، الله تعالی جل جلاله د آخرت په ورځ عذاب ورکوي. مخلوق ته امید مه ږدئ، الله تعالی جل جلاله ته امید کېږدئ. زما کوشش دا وي تر تاسو پورې وظایف شیر کوم چې په دې وظیفو سره ستاسو ربط له الله تعالی سره نږدې سي، ستاسو تعلق له قرآن کریم سره زیات سي، ستاسو تعلق له وظایفو سره زیات سي، او په دغه وظایفو سره د انسان زندگی ښایسته کیږي. چې د دنیا له لارې کې د انسان ته الله تعالی مالداري ورکوي، چې د آخرت له لارې کې په آخرت کې الله تعالی انسان ته جنتونه ورکوي. او په دنیا کې انسان له هر قسم ته مشکلاتو څخه خلاصېږي، د انسان تعلق له الله سره نږدې وي، بیا هغه له پریشاني، له ټینشن، له مشکل حالاتو سره نه مخ کیږي. نو زما دا کوشش وي کومه وظیفې چې موږ ته یاد وي، او هغه وظیفو کې کرامات، بلکې وظیفې ټولې له کرامات څخه ډکې دي، خو د انسان تر عقیدې پورې تعلق لري. چې څومره د انسان عقیده مضبوطه وي، هغومره زر به هغه وظیفه تاثیر کوي. چې څومره د انسان عقیده کمزوره وي، هغومره په وخت سره به د انسان هغه وظیفه چې دی کوي، هغه په هغه وخت کې تاثیر کوي. خو کوشش کوئ ناامیده کېږئ مه. دا وظیفې داسې دي، مثلا چې یوه نسوه قبوله بله به قبلیږي، چې یوه نسوه قبوله بله، خو ستاسو خپل کوشش جاري ساتئ. محترمینو، دغه وظیفه د سره شریک کوم چې ډیره بهترینه وظیفه ده.
درې توري دي حسبي ربي مربي. د دې معنا دا ده چې حسبي کافي ده ما لره، ربي رب زما د ما کفایت رب کوي او زما یقین پر الله باندې ده، پر بندگانو باندې مې نه ده. کم رب مربي چې زما تربیه کړې ده. چیرې تاسو وګورئ د مور په نس کې انسان ته وجود الله څنګه ورکړی، بیا له دنیا ته چې د راوځي الله تعالی څنګه راایستلی، په کم شکل کې، بیا چې دی حتی دومره غټیږي چې تر واده پورې رسي یا تر اخر زندګي پورې چې له دې دنیا څخه الله تعالی څنګه زندګي ورکړي. نو باید د انسان به عقیده دا وي، د انسان به یقین دا وي چې زما ساتونکی هم الله ده، زما حاجت پوره کوونکی هم الله ده، ما له مشکلاتو خلاصوي هم الله، د ما هر حالت الله تعالی جل جلاله ویني. نو الله ته به دعا کوي، یوازې به الله جل جلاله په سختو حالاتو په خوشحالیو حالاتو کې الله تعالی راننګوي، له بل چا څخه به مرسته نه غواړي. محترمین، هغه وظیفه ده چې هر وخت یې کولی سئ په ورځ کې کم از کم 50 ورقې خامخا کوئ. په ورځ کې سر وخت فارغه سواس کوئ، مثلا داسې یې وایئ، زه د وظیفې طریقه درښیم بغیر له اوداسه یې هم ویلی سئ. حسبي ربي مربي دا یو ور، حسبي ربي مربي دا 2 ور، دارنګه 50 وره ووایاست. له هغه وروسته د خپل حاجت په باب باندې دعا وکړئ، د هغه مشکل، د هغه پریشاني. دا په داسې حالت کې کولی سي دوستان چې هر وخت هم له ټینشن سره مخ سواست، هر وخت له مشکل حالت سره مخ سواست، هر وخت له پریشانی سره مخ سواست، هر وخت له فقر، له تنګسي، له غریبي یا له جنجال سره یا له غصې سره، دا هر وخت تاسو ته مخ ته رالو او تاسو له هغه سره مخ سواست، نو دغه وظیفه کوئ. 50 وره دا توري وایاست، انشاءالله الله پاک جل جلاله به د ټولو حالاتو څخه خلاص کړي. نو محترمینو، ډېره خوندوره بهترینه وظیفه ده، عمل ورباندې وکړئ، په یقین سره یې وکړئ. په دې سره به ستاسو تعلق له الله سره هم زیات شي او الله پاک جل جلاله به تاسو په عملنامه کې ثوابونه هم زیات ولیکي. 50 وره ډېر کم ده، په 5 منټه کې ویل کېږي، ډېر کم ده. هر انسان یې ویلی شي، دومره غټه وظیفه هم نه ده. پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله.